علماء کرام موجود دي چې لمانځه نه، روزې نه، حج نه، زکات نه غټ یو نیک عمل څه شی کېدلی شي؟ هغه د دوه مسلمانو په منځ کې جوړه ده. لمانځه نه، روزې نه، حج نه، زکات نه غټ نیک عمل دا د دوه مسلمانو په منځ کې جوړه ده. خو دې چې اخلاص پکاري، اخلاص دې ته وایي چې تا هیڅ غرض او لالچ او تا مایله دې نه وي او نه د یوه فریق د بل فریق په منځ کې ته فرق کوې. تا صرف یو مقصد په سترګو پټ کړی چې زه دا جوړه چې څرنګې چې دا وکړه، دا سلخه چې څرنګې چې زه یې وکړه، دې ته خلوص نیت وایي. اوس موجودات د جوړې دا نتیجه چې دا جوړې د عمل دا یې اوس تاسو په لاس کې ده. انګریزی چې ہوتی ہے the ball is in your court. وہ سے گیند آپ کی کوٹ میں ہے. دا تعلیم یافتہ په پیاجی the ball is in your court. تاسو په لاس کې دي که تاسو موږ ته بلینک چیک راکوو، فری ہینڈ مکمل اختیار تاسو مسترا کوو، هغه فریق دې حقدار ده چې هغه پارا روغولو پارا به ته مستا بلینک چیک راکیا چې ورزو چې سمو په وکړه فریق په ولاړي تر پسې شاته دا ټول فریق پسې به بیا برامخیل قوم ولاړي. دا فریق په برامخیل قوم پرېږدئ نه، سبا بیا بل برام خیل خبر ای، بیا بل برام خیل خبر ای، قربانی به ورکو انشاءالله. که داسې حالات راتلل چې برام خیل ټول قوم قربانی ضرورت پیښېدله به قربانی پیښوو، موږ دا تحریک درته تیار یو. بیا به کېږي څرنګې نه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، چې ته یو کار په ښه اراده فیصله وکړې بیا ته الله باندې بروسه وکړه. ان الله یحب المتوکلین، الله ټول مدد و نصرت هغه دغو توکل کوونکو خلکو سره وي. موږ وینو چې موږ سره الله مدد شته، الله کرم شته. اوس تاسې درته جلاسو که د کوم ټکي ما درته وکړو دغه ټکي تاسو خپله منځ سره په مشوره سو چې که موږ ته مکمل بلینک چیک راکوو، مکمل اختیار راکوو، موږ ظالمان نه یو، خو موږ فیصله موږ خبره چې هلته سره روغوو کیدای شي بظاهر به تاسو ته هغه چې داسې محسوس کېږي یا به څوک درته وایي دغه شیو ته به نه ګورو. څوک په ترتیایي رواج مو خراب کو، څوک په ترتیایي نرخ ته خراب کو، څوک په څه درته وایي یا څوک په څه درته وایي. دا هسې خبرې دي. روغول په کار دي چې څرنګې چې په کومې طریقې روغه د روغې قیمت نشته. انشاءالله موږ به داسې لاره خپلوو چې نه به نرخ خرابېږي، نه به رواج خرابېږي، نه به زیاتوبي، هیڅ شي هغه به نه کېږي. نه بیا چا عزت چې فرق راځي، نه بیا چا په پښتو چې فرق راځي، نه بیا چا په غیرت چې فرق راځي. ما خو خپل دا سوچ ته چې ته یې هغه څومره عزت جوړ کې، هغه څومره پښتو په جي کې، یا څومره هغه غیرت په جي کې، دا در حقیقت چې دا تا خپل عزت زیاتوي، خپل غیرت پښتو زیاتوي. نو دغه موږ تاسو ته ریکویسټ مو ده درته، درخواست مو ده درته چې د موږ درخواست باندې تاسې غور وکړو او خپله جواب راکړو.